أرسلت يا خير الورى برسالة غراء تشدو رحمة ونعيما وأنرت بالوحي ایمانو د دغو مداریانو د دې بې علمه شیخانو له تجارت نه خلاصي. دا خبره به ممکن تاسو ته نوې او عجیبه هم ښکاره سي چې موټک نه په اسلام کې یو حرام عمل ده او نه له طبي نظره مشکل جوړوي. السلام علیکم محترمینو. دغه کس چې د پښتنو یو ډاکټر ځان ته وایي دا په دا ویډیو کې وایي چې مشتزني چې کومه ده په لاس سره ځان خارجول څوک ورته هینډ پریکټس وایي دا په اسلام کې حرامه نه ده او دا بدن ته هیڅ نقصان نه رسوي. بس دا هسې مولویانو شیخانو د ځانه یو خبره جوړه کړې ده. محترمینو اول خو به دا په قرآن کریم سره ثابته کړو چې دا عمل حرام دی، ناجایزه دی او بیا د دې څه نقصانات دي دا به هم درته بیان کو. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي د سورة المؤمنون کې د مؤمنانو صفات الله جل جلاله کوي والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. الله جل جلاله فرمای کامیاب مؤمنان هغه دي چې خپل د شرمګاو حفاظت وکړي، که دوی د خپلو ښځو او وینځو د دغو دوونه د شهوت پوره کولو کوشش کوي بیا دوی ملامت نه دي. د دغو دوو ځاګو نه علاوه که څوک د شهوت پوره کولو نورې لارې ګوري بیا دغه خلک د حد نه تجاوز کوونکي دي. معلومه دا د محترمینو چې د ښځو او خپلو وینځو نه علاوه که څوک د شهوت پوره کولو نورې لارې ګوري لکه دا مشتزني چې ده نو بیا هغه خلک د حد نه تجاوز کوونکي دي. او محترمینو دا بعضې علما فرمایي چې دا مشتزني چې کومه ده د دې ابتدا شیطان کړې ده او دا داسې دی لکه یو څوک چې خپل د ځان سره زنا وکړي. نو شیطان چې کوم کار کوي هغه ظاهره خبره ده چې هغه به ګناه وي. نو که څوک د شیطان تابعداري کوي نو هغه به بیا په ګناه کې مبتلا وي. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. تاسو تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان ځکه هغه ستاسې ښکاره دشمن دی. او د مسلم شریف حدیث دی یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکي دا څه شی ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نیکي البر نیکي حسن الخلق نیک اخلاق. بیا ورته وایي ګناه څه شی ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي والاسم ګناه ما حاک فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس. ګناه هغه ده چې ستا په سینې کې راتاو سي او ته بده ګړې یعنې ستا په زړه کې کوم کار راتاو سي ته بده ګړې چې په دې باندې خلک خبر سي نو هغه کار ګناه ده. دغسې شهوت چې یو څوک په زړه کې راتاو سي ظاهره خبره ده دا سړی بد ګړي او بیا په دې باندې شرمیږي چې یو څوک خبر سي نو دا ګناه ده. او د بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې ماته د دوو شانو ضمانت راکئ نو زه ستاسې د جنت ذموار یم. هغه دوه شان کم دي؟ یو چې د دوو زامو په مابین کې ده ژبه یادوي او بل چې د دوو پښو په مابین کې دي شرمګاه یادوي. د دوو شانو حفاظت تاسې وکئ ستاسې د جنت ذموار زه یم. په یو بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو د نکاح طاقت او توان لرئ نو تاسو بس نکاح کوئ. که څوک د نکاح طاقت نه لري نو هغه باید روژې ونیسي. دې نه علاوه بله لار نشته. محترمینو دا یې نه دي ویلي چې هغه دې مشتزني کوي په لاس سر دې ځان خارجوي هینډ پریکټس دې کوي دا یې نه دي ویلي. هغه دې بس روژې نیسي یعنې د دوو نکاح نه علاوه بله هیڅ لار نشته. او په ګوګل کې موږ وکتله چې د دې څه نقصانات دي نو ډاکټرانو خپل تجربه په کړې وه د دې ډیر زیات نقصانات دي. ملا درد سړي ته اچوي او په مخ باندې دانې راپورته کوي او ذهني توازن خرابوي، سستی انسان کې اچوي
او داسې د بلډ پریشر خطره ده ورسره، ایمان خرابوي او دغسې عمل خرابوي، انسان بې غیرته کوي. د دې ډېر زیات نقصانات و. یو څو دانې داسې ما په ذهن کې وه. نو دا هم انسان ته عملی نقصان رسوي، هم بدني نقصان رسوي. دا حرام او ناجایز کار دی. نو حرامو ته جایز ویل دا یو عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده. یو خو انسان ګناه کوي، بیا د هغه د پاسه هغه ګناه ته چې حلال وایي، دا یو ډېره غټه ګناه ده.